ساخت و ترمیم پل حضرت سلطان در شاهراه عمومی. پس از 20 سال کار بازسازی و قرریزی پل ترانزیتی حضرت سلطان ولایت سمنگان که 13 ولایات شمالی را با مرکز وصل می سازد به شدت جریان دارد. هزینه قرریزی ابتدای این پل که 500,000 افغانی در بر می گیرد از بودجه وزارت فواید عامه کشور پرداخت گردیده و تا پایان ترمیم آن برای عبور موترها راههای فرعی دیگر در نظر گرفته شده است. تقریبا یو نیم میاشت مخکې و چې په حضرت سلطان پل بیلغه معیوب و یو پلیټ مات و په ګوناګون ډول باندې ترمیمیده خو هغه ترمیمیدل صحیح نه و بنا منګه پل ورځ په ورځ خرابېده. مخکې له ترمیم نه مو بدیل لارې وسنجولې چې خلک هم له کړاوونو سره مخ نشي چون دغه یو ترانزیتي لار ده. بنا دوه لارې انتخاب کړې وړو موټرو لپاره موږ په سیند کې لار جوړه کړه په ډېر تقریبا 14 ورځو 15 ورځو کې مو جوړه کړه او هغه بیا ډېر ښه سهولت و. واړه موټر په دې لار تېرېدل او غټ موټر په هغه لار پانو بدیلو لار باندې تېرېدل. کوم سختگی په ترانزیت یا په ترافیک کې رانغله. در عین حال شماری از رانندگان موترها و مسافرین این بزرگراه از ساخت مجدد این مسیر به گرمی استقبال نموده خواهان تسریع این روند می باشند. جور شو بسیار کار خوب میشه به خاطری که این پل زیاد در اینجا حادثه هم شد دیگه. این پل خیلی خراب بود زیاد اثر ازی بسیار ترس و لرز دیر میشدیم. حالی هم که این پل جور شو بسیار کار خوب میشه. مقصد یک ذره کوشش کنه تستر جور شود. با تشکر عظیم میکنیم که به خاطر ملت، به خاطر همکاری، به خاطر سهولت اینجا آمدن کمک میکنه که همین پل جور شود، ترمیم شود، مسافرین به راحتی بدون کدام مشکل از این مسیر عبور و مرور کنند. ما بسیار قدردان و سپاسگزار هستیم. این در حال است که قبل از ترمیم بخش‌های زیاد این پل تخریب و رفت و آمد را برای عابرین راه با مشکل مواجه ساخته که اینک به اثر تلاش‌های مسئولین امارت اسلامی کار ساخت آن از سر گرفته شده است.